که غواړئ چې په څلوري یا هم په بوکه 6 یا کوروالی وکړئ نو دغه طریقه استعمال کړئ او د دې ترڅنګ دغه یو شی حتما وکاروئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بنګړي نشان ووهئ. که غواړئ چې په بوکه یا په څلوري کوروالی وکړئ او په پوره تسکین سره ترې خوند واخلئ نو کولی شئ دغه طریقه او دا یو بل شی ورسره استعمال کړئ. هغه مېرمنې چې امیدواره یا بچیداره وي نو باید له دې څخه دې ډډه وکړي، ځکه د امیدواره او بچیداره ښځې سره په څلوري سیکس کول که څه هم یو څه ګټه لري خو زیات تاوان هم لري، ځکه ماشوم یې د خېټې او د هغه وزن ټول د ځمکې پر لور وي او د مېرمنې باندې بوج راځي او ماشوم هم کېدای شي د خپل ځای څخه وخوځېږي. نو باید ووایم چې هغه ښځې چې امیدواره یا بچیداره وي نو باید له دغې طریقې څخه دې ډډه وکړي. د دې طریقې لپاره هغه ښځې یوازې انتخاب شوي دي کومې چې ډېرې وچې او نرۍ وي. که چېرته د ښځې کوناټي ډېر غټ وي نو کولی شي د دې ښځې سره سیکس ونه کړي، ځکه که چېرته ستاسو ذکر کې وړوکوالی وي او ښځه مو هم غټه وي نو دې سره بیا د مېرمنې شرمګاه ډېره داخل وي او نشئ کولی ورڅخه خوند واخلئ. د هغو مېرمنو سره دا کوروالی کېږي کومې مېرمنې چې ډېرې نرۍ او تنکۍ وي، یعنې وړې ښځو سره ډېر په زبردسته او په ښه طریقه دغه کوروالی کېږي. دغه کوروالی باید تاسو په یو ځل سره کولی شئ مېرمن ډېر زر انزال کړئ. د دې طریقې تر ټولو بهترینه خوند دا ده چې مېرمن به تاسو سره یو ځای په انزال رسیږي او هغه خلک چې ډېر زر په کوروالي کې خلاصیږي او مېرمن نشي انزال کولی شي په دغه طریقه یعنې په څلور یا په بوکه باندې کوروالی وکړي. په بوکې طریقه دا ده چې لومړی به تاسو 4-5 بالښت ته کېږدئ تر څو د مېرمنې سینه پرې ور واچوئ. که چېرته تاسو د لاسو او د ګونډو په طریقه تر مېرمنې څخه ګټه واخلئ نو کولی کېدای شي چې ستاسو مېرمن د دې څخه نارامه شي او هم کمزوري شي. نو تاسو یې په سینې لاندې یو څو بالښت ته کېږدئ تر څو هغه خپله سینه پرې واچوي او بیا تاسو ته وروسته شرمګاه راوباسي او بیا یې ورسره وډزوئ. دویم هغه شی چې تاسو باید د مېرمنې په شرمګاه ووهئ، د مېرمنې په شرمګاه د زیتونو تیل ووهئ. دغه تیل کولی شي مېرمنه ډېر په زیاتۍ سره او په ډېر تیزوالي سره انزال ته ورسوي او مېرمنه کې ګرموالی یا هم جوش را پیدا کړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.